دوستانو د ویلو خبر نه دی خو دغه ښځه چې میډیا ته راغلې ده او د خپل زړه بړاس ایستی دی چې 15 کاله ورسره پلار ورونو او د پلار خوریینو بدکاریانې کړي دي، زناګانې ورسره کړي دي او استعمال کړې ده چې د واده نه بعد یې هم دغه سلسله روانه وه او غلط کارونه به یې ورسره کول. دغه ښځې چې خپل بیان ورکړی دی او په بیان کې داسې ویلي دي چې ما سره د واده نه مخکې د پلار خوریي بدکاري وکړله چې دغه خبر ما پلار ته وویل نو پلار مې زه ووهلم چې دا خبرې چاته نه کوي او د شپې راسره بیا پلار دغه بدکاري وکړله چې دغه خبر ما خپل ورور ته وکړو چې داسې کار شوی دی. نو ورور مې راته وویل چې زه به دې د شپې تپوس وکړم. چې شپه شوله نو ورور مې خو هم رالی او ما سره یې دغه بدکاري وکړله او د هغې نه بعد زما د پلار بل خوری رالی هغه راسره هم بدکاري وکړله چې دغه 4 کسانو ما سره 15 کاله مسلسل بدکاریانې کړي چې زما مور ته دا خبره وکړله. نو مور مې راباندې یقین نه کو، هغې زه ووهلم چې دا خبرې څوک چاته نه کوي او ته دروغ وایي. زما کور کې 2 نورې وړۍ خویندې وې چې هغه بله خور مې هم واده شوې ده چې هغې سره هم زما پلار ورونو او د پلار خویینو بدکاریانې کړي دي. دغه ظالم پلار چې په خپل لورو باندې ترس نه دی راغلی او دغه ظالم ورور چې خپل خور ته یې ړخه کړې دی او دغه ظلمونه یې 15 کاله کړي دي. دغه ښځه وایي چې زه کله ودېدمه نو ماته مې پلار ورور دغه خبره وکړله که تا دا خبر چاته وکړو او دغه خبر ښکاره شو نو موږ به تا مړه کړو او به دې وجنو. نو 15 کالو پورې زه همداسې ساتلی وم چې ما سره به یې کله بدکاري وکړله نو ماته به یې دغه خبر کوله که دا خبر دې چاته وویل نو موږ به تا مړه کړو. نو ما د یارې دا خبر چاته نه شو کولی، نه راباندې چا یقین کو. مور هم زه ووهلم چې ته دروغ وایې نو ما دا خبر چاته نه شو کولی. دا چې زه واده شوم د واده په شپه په ما خاوند پوهه شو، خاوند ته ما حل ونه ویل د یارې او زه خپل خاوند 15 کاله ښه ووهلم خو ما ورته حل نه ویلې. دغه ښځه وایي چې زما پلار کور ته ما پسې رالی او زه خپل کور ته بوتللم چې ما خاوند هم ځان سره بوتلو. خاوند ته مې ویل چې ما سره دلته شپه وکړه، خاوند مې را سره شپه ونه کړله او رانه لاړې. د شپې را سره بیا پلار او ورور دغه بدکاریانې وکړې، غلط کارونه یې را سره وکړل چې په سبا مې خاوند پسې رنګ وکړو او را ومې غوښتو. ما ورته دغه خبره ظاهره کړله او ورته مې وویل ما له خپل خاوند دیکه راکړل، راته یې ویل چې ته دروغ وایې. نو ما ورته د ثبوت په طور هغه خپلې ګنده کپړې وښودلې نو چې یقین یې راغللې. نو زه یې د هغه ځای نه خپل کور ته راوستلم او موږ بیا تاڼې ته لاړلو چې په تاڼه کې زموږ چا هیلپ ونه کړو، مدد یې را سره ونه کړو. نو د دې د وجې اوس میډیا ته راغلی یم چې ما ته د انصاف میلو شي او زه نوره دغه ظلمونه نشم برداشت کولی. نو کتونکو دغه ښځې خپله بیان ورکړی دی چې ما سره پلار ورور او د پلار خویینو مسلسل 15 کاله داسې بدکاریانې کړي دي. نو دوستانو داسې پلار ته پلار نه دی ویل، داسې رور ته رور نه دی ویل، خپلې لور خور سره داسې بدکاریانې کوي او داسې غلط کارونه ورسره کوي. قانون له پکار دی چې دوی سره مدد وکړي او دغه پلار رور لی او دغه نور کم کسان چې دي هغوی ته سزا میلو شي سریعام. کتونکو په معاشره کې داسې کیسونه ډېر زیات شوي دي نن سبا. قانون له پکار دی چې په دې باندې پوره اکشن والي او دغه کسان مرداران